دې طرفونو دا نمونه راته واخله دا سایډ او دا سایډ او دا سایډ او دا سایډ نه جو ټوپای نه کنه حجی کې نو کتونکو هغه ته پوښتنه کوو د ژبې د پرمختګ دپاره چې پښتنو نه پښتو هېرېږي چې موږ پښتو ووایو زه خپل علم نه ظاهروم نه دا وایم چې ماله ډېره پښتو راځي موږ نه هم پکې به دا غلطی کېږي خو ځینې ملګري خو بیخي داسې وایي چې اړو په پته به یې نه پوهېږي نیمه انګریزي وایي نیمه اردو وایي نیمه پښتو وایي نو ګډه وډه کړې ده کوشش کوو لږ لږ تپوسونه کوو ډېره مننه کوم د قیصر وګورئ پروګرام شیر کوئ ستاسو ډېره مننه کوم السلام علیکم رانږدې څنګه امیر صاحب څنګه یې د کوم ځای دي د مانیرای په ثوابۍ کې ډېره ښکلې پښتو ویلی شي د دې طرفونو دا نومونه راته واخله دا سایډ او دا سایډ او دا سایډ او دا سایډ نه جو ټوپای نه کنه ټوپای خو په سر ده دا وایه ټوپای نه د طرفونو نومونه راته شمال جنوب خو په پښتو کې ایسټ او ویسټ او نارت او ویسټ کنه پښتو کې راته وایي پښتو کې راته وایي پښتو کې راته جوړ خاطرې ایو درې دا ټول ډېر کافي دی یار جوړ دغه په کوسه نه چې ما غوړي خراب دي ضرور طرف एक दो तीन चार वाला जो कोडेर काबिल लेवे लखा मखावला तो कोडेर दिया काबिल यार आप पहले तमाम तरफों नमूना आता वाला देखो मेरे सालो 1 2 3 4 ये बिल्कुल बड़ा हुआ था तो खवी वो तो खवी नो रियाव जी को पकी मेरे Saya kemarin apa? Anji di waru terkait. Itu betul क्या केदारनाथ जरूर था ए बस कतुल बदाल ले बोरे राचा जरा नमूना तो जरा पख्तो की ډېر خو تړون به اردو وي پښتو راته نومونه پښتو باندې وشي پښتو انګریزي پنجابي ټول راته مکس کړي مکس دي وخت په جرا د نومونه له پښتو کې نه لري استغفر الله نومونه راته واله په پښتو کې راته نومونه نه شروع دي وا دا یو صحیح وایي هو شروع کا پینځم پکې چلل منګر اردو ده پینځم شو کنه نو د پینځم سم ده وا ګل شروع د رد ما تعلیق وای د صحیح بس منګل نه هي وته وای نه هي وته وای ګل شروع د رد ما موږ پښتو کې ولا نه هي او نه وته وای اوس دی چې مایک ورپسې دې ته به ټوپک کې راځي نو وتښتي قبر ته څه وایي قبر ته پښتو کې څه وایي ګور وته وایي زبردست امیر راټک شه یار تم راټک زبردست صحیح خبره ده مقبره ته اجیره وایي سکول ته څه وایي سکول ته مدرسه پوهنتون کالج ته وایي سکول ته بل څه وایي مکتب هم نه دی مکتب دفتر ته وایي سکول ته څه وایي په پښتو کې سکول ته پښتو کې څه وایي سکول ته مدرسه عربي ده جی مدرسه عربي ده سکول ته وایي کتونکو تاسو هم واورئ کتونکو مې دې هم واوري ښوونځی ورته وایي ښوونځی ورته وایي ښوونځی د خولو ځای زده کوونکی طالب علم ته زده کوونکی وایي استاد ته ښوونکی وایي ښودونکی ورته وایي پښتنو نه پښتو هېرېږي ما ډېره پخوا یو کیسه لیکلې وه د پښتون بچی چې پاس کې دولسم د پښتون بچی چې پاس کې دولسم پښتو هېره بیا د ده نه چې کول هم
انګریزی کې کړي هر چا سره خبرې وایي به تھینک یو یا پلیز او یا پرابلم تھینک یو یا پلیز او یا پرابلم درې ټکي به د په انګریزی کې بیا وایي دغه خلک د دې د ښځې چې خاوند مړ شي نو ښځه څه شي کونډه شي او د مور چې زوی مړ شي نو مور څه شي بوره شي هلکه ته خو ډېر قابل یې ټیویشن کو او پیویشن ورسره کوه بله یو تپوس درته د خور چې رور مړ شي نو خور څه شي ښځه کونډه شي په خاوند مور په زوی بوره شي خور په رور څه شي بجلی لاړه ټیویشن لاړو نه دي د ښځې چې خاوند مړ شي نو ښځه کونډه شي د مور چې زوی مړ شي نو وایي مور پې لبوره شوه او د خور چې رور مړ شي نو وایي خور پې خویندې پې وایي څه شوې روارې شوې څه شوې روارې